له لس قسمه خلکو نه ځانونه لرې وساتئ. دا خلک کوم دي او د دوی نښې نښانې څه دي؟ دا ټول معلومات تاسو ته په همدې ویډیو کې درکوم. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، که زموږ په چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ ویب سایټ khanklik.com هم کتلی شئ. دوستانو، له لس قسمه خلکو نه ځانونه لرې وساتئ. لومړی هغه انسان چې په زړه کې د الله تعالی ویره نه وي. له دغه ډول انسان څخه ځان لرې وساتئ ځکه چې دغه ډول انسان هر څه کولی شي. دویم، له منافق انسان نه هم ځان لرې وساتئ ځکه چې د هغه د خپل منافقت له مخې ستا خپلوان او دوستان ستا دښمنان کولی شي او هیڅکله تا سره په صداقت دوستي نشي کولی. دریم، مطلبي انسان هیڅکله ستا دوست نشي کېدی. کله چې له تا څخه د هغه مطلب پوره شو نو هغه د خپل مطلب ترلاسه کولو لپاره ستا د دښمن دوست هم کېدلی شي. څلورم، د نارینه‌و لپاره د ښځو مجلس ښه نه وي او له بې حیا ښځو څخه خو بیخي لرې اوسه. داسې وخت به راشي چې هغه به دې په ډک مجلس کې رسوا او شرمنده کړي. پنځم، خوشامد او غوړمال انسان هیڅکله ستا ملګری او رازدار نشي کېدلی. خوشامد او غوړمال انسان ستا دنیا او آخرت دواړه بربادولی شي. شپږم، د ډېرو خوږو خبرو کوونکی انسان هم په باطن کې داسې نه وي څنګه چې په ظاهره معلومیږي. له دغه ډول انسانانو سره هم محتاط اوسېدل پکار دي. اووم، په هره خبره قسم کوونکی یا ډیر قسم کوونکی انسان هم دروغجن وي. د دغه ډول انسانانو په خبرو باور مه کوئ. دغه ډول خلک ډیر مضر او خطرناک ثابت شوي دي. اتم، جاهل انسان یوازې نالوستی نه وي مګر نن سبا په لوستو انسانانو کې هم ډیر جاهل شته چې په حق پوهه نه وي او باطل د حق په توګه معرفي کوي. جاهل انسان د الله تعالی جل جلاله قهر وي او جاهلان هر څه کولی شي. نهم، متعصب انسان که څه هم په ظاهره ډیر خاموش او قرار وي مګر د هغه په زړه کې نورو ته د حسد او تعصب لمبې بلیږي چې په خاموشۍ او قرار سره په خلکو سخت وار کوي. لسم، خپل دښمن هیڅکله هم کمزوری مه ګڼه. که دښمن کمزوری وي که زورور، خو که هر کله ورته موقع په لاس ورغله تا ته د پوره زیان او تاوان رسولو هڅه کوي. قدرمنو دوستانو، دا معلومات تر همدې ځای په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي وي او څه زده کړه به مو ترې کړې وي. مهرباني وکړئ زموږ د چینل خپلو ملګرو سره شریک کړئ چې نور ملګري هم د دې ویډیو نه زده کړه وکړي او څه پند ترې واخلي. که غواړئ چې په آینده کې درته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ او له نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ khanklik.com هم وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.